بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زمونږ نننی درس دی د سجده سهوی احکام او مسائل. هر انسان سهو کیږي محترم ورونو، بلکې نبی علیه الصلاة والسلام هم سهو شوی او بدی کې غټ حکمت داو چې امت لنا مسائل او احکام زده کی. بیا د دې سجده سهوی لپاره څه اسباب دي چې د هغې وجې نه په انسان باندې دا لازمیږي. اول په هیره سره په لمانځه کې زیادت کول، مثال یو رکعت زیاتول، 4 رکعت لمونځ دی 5 رکعته کول یا سجدي زیاتول. نو په دې حالت کې انسان باندې سجده سهو لازمیږي. د لمانځه په آخره کې به 2 سجدې د سهوي کوي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه نقل کوي، فرمایي اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين. کله چې یو سړی نه کمې یا زیاتې وشي په لمانځه کې، نو په دې باندې لازم دي چې 2 سجدې د سهوي وکړي. دویم سبب او وجه چې دا هغه په لمانځه کې کمې کول دي، او دې لپاره بیا 2 حالت دي. اول یو رکن پرېښودل د لمانځه یا یو رکعت پرېښودل. نو په دې حالت کې په لمونځ کوونکي باندې لازم دي چې دغه رکن هم پوره کړي او لمونځ هم پوره کړي، او بیا په اخر د لمانځه کې 2 سجدې د سهوي وکړي. او که چېرته د دې نه تکبیر تحریمه هیر شوی و، هغه یې پرېښی و، نو په دغه حالت کې په لمونځ کوونکي باندې د سر نه لمونځ کول دا لازم او ضروري دي. دویم حالت محترمو هغه واجب پرېښودل، لکه د لمونځ کوونکي نه اولنی تشهد هیر شو یا ترې نه د رکوع او سجدې اذکار هیر شول. نو په دغه حالت کې صرف لمونځ کوونکي به سجده سهوه کوي د لمونځ په آخره کې. نو د سجده سهوې د مسایلو د پوهېدو دپاره دا لازم او ضروري دي چې ته د لمانځه ارکان او واجبات وپېژنې چې بیا یې فرق وکړی شي. دریم سبب او وجه هغه شک دی چې یو لمونځ کوونکي ته شک پیدا شي چې ما 3 رکعاته کړي او که 4 رکعاته مې کړي دي. نو په دې حالت کې عمل به په یقین باندې کېدلی شي. مثلا یو لمونځ کوونکي په 4م رکعت کې شک شو چې ما 4 کړي که 3 مې کړي، نو دا 3 خو یقیني دي، د 4م کې شک دی چې دا مې کړی که نه مې دی کړی. نو دلته د دې دا 3 رکعاته حساب 4م رکعت به کوي او هغې نه پس به بیا سجده سهوه کوي. که چېرته په رکن کې شک پیدا شو چې رکوع مې کړي که نه مې دی کړي، نو بیا په دغه حالت کې به دغه رکن هم پوره کوي او هغې نه پس به سجده سهوه کوي. دلته اوس دا یو څو احکام هم زده که. که چېرته یو کس نه اولنی تشهد پاتې شو او دا پاڅېده د 3م رکعت دپاره، او دا ته پته ولګېده چې ما نه اولنی تشهد پاتې شو، که چېرته دا پوره پاڅېدلی نو بیا به اولني تشهد ته نه واپس کېږي. او که چېرته پوره نه و پاڅېدلی نو بیا اولني تشهد ته واپس کېدلی شي. دویم چې کله امام نه اولنی تشهد هیر شي، نو مقتدي به هغې ته خبر په سبحان الله دې لفظ ویلو سره به مقتدي امام ته خبر ورکوي چې تا نه کمې یا زیاتی وشو. نو په دې صورت کې چې کله د امام نه اولنی تشهد پاتې شي او مقتدي ته سبحان الله لفظ وي او بیا هم امام چې دی واپس نه شو اولنی تشهد ته، نو په دې حالت کې په امام او مقتدي دواړو باندې سجده سهوه لازمه ده. دا شو د سجده سهوی احکام او مسائل. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله